نن سبا نوجوان هغه را روان دي سوشل میډیا طرف ته، سوشل میډیا پلیټ فارمز طرف ته، پای کې فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک مونټایزیشن طرف ته را روان دي او دا غواړي چې مونږ هم په سوشل میډیا باندې وایرل شو. د هغوی آیډل چې کوم دی هغه ډکی بای دی، رجب بټ دی، ماس صفدر دی، دا لوی لوی یوټیوبران هغوی خپل آیډل ګرځولي دي او دی هغوی ته ګوري او د هغوی نه پس کېږي. څوک یوټیوب طرف ته راشي، څوک فیسبوک طرف ته راشي، په دې باندې خپل کنټینټ شروع کی. خو چونکې هغوی سره نولج نه د دې حوالې سره، هغوی سره د فیسبوک، د یوټیوب، انسټاګرام څومره سوشل میډیا پلیټ فارمز دي د هغې هغه سټډي نه کړی آیا چې زه دې پلیټ فارمز ته راځم نو آیا دا ممکن نه چې څنګه ډکي بای دغه ځای ته رسېدلی داسې به زه هم ورسم، یا رجب بټ دغه ځای ته رسېدلی دومره به زه هم ورسم. هغه په دې باندې څه ریسرچ نه کړی، هغه په دې باندې سټډي نه کړی، خو بس د هغې یو څو ویډیوګانې کتلي چې هغه روزانه یو ګاډي بدلوي، یا روزانه چې کوم دی لوی لوی ګفټونه خلکو له ورکوي، په پردو ودونو کې پیسې نولي، دوی هغه شیزونه ګوري او بیا چې کوم دی سوشل میډیا ته راځي، دوی هم یوټیوب چینل جوړ کړي، وایي چې موږ به وایرل شو. خو داسې هېڅ هم نشته. کله چې تاسو راځئ د سوشل میډیا پلیټ فارمز طرف ته، تاسو وایئ چې دا زه خپل د معاش ذریعه وګرځوم، دې نه زه خپل انکم جوړ کړم، نو بیا به ډېر په سوچ سمج سره دې طرف ته راځئ. ته به د فیسبوک، د یوټیوب، د سوشل میډیا څومره پلیټ فارمز دي د هغې الګوریتم به سټډي کوئ چې دا کار څنګه کوي، د هغې انالیسس به سټډي کوئ، د هغې چې کوم ایکسپرټس دي هغوی سره به ته مشوره کوې، د هغې نه پس به ته دې طرف ته راځئ. ډېر زموږ زیات نوجوانان هغه دې طرف ته راشي سوشل میډیا طرف ته، یوټیوب باندې ځان له چینل جوړ کړي، فیسبوک باندې ځان له چینل جوړ کړي، لګیا شي کار شروع کړي، میاشت دوه میاشتې هغه خپل کنټینټ برقرار وساتي، د هغې نه پس یې زړه مات شي. ولې چې د سره د دې پلیټ فارمز په باره کې نولج نه، د فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک د دې الګوریتم نه سټډي کړی، د دې سوشل میډیا پلیټ فارمز پالیسي هغه نه وي سټډي کړی چې دې پالیسي څه ده. هغه خپل ښه محنت کوي، لګیایي زړه یې مات شي، د نورو خلکو ویډیوګانې وایرل کېږي، د دغه نه کېږي، نو بیا دې پریشان وي، بیا هغه سوشل میډیا پرېږدي، خپل لایف یې هم خراب کړي. ځکه دا سوشل میډیا چې کوم دی دا داسې نه ده چې بس ته به راشي او एकदम به وایرل شي، دا ټایم اخلي. یوټیوب، فیسبوک دا تا ګوري، تا کنټینټ معیاري دی او که نه دی، نو بیا فیسبوک، یوټیوب هغه ورو ورو ستا هغه ویډیو سپانسر کوي، هغه دا ویډیوګانې بیا داسې وایرل شي، نو داسې एकदम په دې کې څوک نه وایرل کېږي، هغه ډېر کم خلک چې هغه راشي او بس ډایرکټ په سوشل میډیا باندې وایرل شي. داسې هېڅ هم نشته. دا سلو به ته چې کوم دی سټپ بای سټپ به ته مخکې ځې. ته به اول فیسبوک پالیسي سټډي کوې چې د فیسبوک پالیسي څه ده، په دې چې زه دا کوم کنټینټ جوړوم دا د فیسبوک د پالیسۍ خلاف خو نه دی. ته چې د فیسبوک پالیسي سټډي کې د هغې نه پس په تا ته فیسبوک باندې کار اسان شي، تا ته پته ولګي چې زما کنټینټ دا معیاري دی او که نه دی، دا د فیسبوک سره ریلیټډ دی او که نه دی، زما دا کنټینټ به په فیسبوک باندې وایرل شي او که نه به شي. د دې دپاره به ته د فیسبوک الګوریتم سټډي کې چې تا سره نالج وي د دې باره کې، تا د فیسبوک پالیسي هم سټډي کړه، د فیسبوک الګوریتم هم سټډي کړه، تا د فیسبوک پالیسي هم سټډي کړه، تا په هغې باندې د ایکسپرټ نه رایه هم واخیسته، تا د هغې ایکسپرټس ولیدل چې دوی څه وایي او بیا دې په هغې په هغه طریقه باندې روان شوې، نو بیا به ته لږ ټایم به واخلې خو بیا به صحیح وایرل شي. یوټیوب طرف ته ته راځې، تا ته د هغې صرف کرایټیریا پته ده چې به دې کرایټیریا مکملول دي 4000 غنټې او 1000 سبسکرایبرز دا مکملول دي، بس دا به مکمل کړم او بس څه به نه، داسې هېڅ کله هم نه ده. ته چې یوټیوب ته راځې په کار ده چې ته اول د یوټیوب پالیسي سټډي کړې چې د یوټیوب پالیسي څه ده، په دې به زه کوم قسم کنټینټ جوړوم. ته به د یوټیوب الګوریتم باندې سټډي کې، هغه به ته ښه یادې چې د یوټیوب الګوریتم کار څنګه کوي. آیا زه چې کوم کنټینټ جوړوم نو دا به د یوټیوب چې کوم الګوریتم دی په هغې کې کار وکړي که به ونه کړي، د یوټیوب الګوریتم به زما کنټینټ له سپورټ ورکړي او که به ورنه کړي. زما کنټینټ دومره معیاري دی او که نه چې زه هغه په یوټیوب باندې ورکوم. چې کله تا سره د سوشل میډیا پلیټ فارمز نالج وي، تا پالیسي سټډي کړي وي، تا الګوریتم سټډي کړي وي،
تا د ایکسپرټ نه رای اورېدلی نو بیا به ته وایرل شي. ګینې دومره په اسانه باندې چې نه بس ته راشې بس ویډیوګانې اپلوډ کې، نه تا ته د فیسبوک د پالیسۍ پته شته، نه د الګوریتم پته شته، نه نور تا ته څه پته شته چې په دې کې څه کېږي، او ته کنټینټ هم جوړې، ویډیوګانې هم ورکې او په دې تمه ناست چې زه به وایرل شم، نو دا ناممکنه ده. که دا ډکی بای نن ډکی بای دی او په یوټیوب باندې چې کوم دی هغه خپل نوم جوړ کړی، نو داسې نه چې بس اچانک راغلی دی جوړ شوی دی. هغه گیمینګ نه سټارټ اغشتی او گیمینګز به کول، اول بیا چې کوم دی هغه روسټینګ شروع کړ، ډېر سټرګل نه پس 10-11 سال سټرګل یې وکړ، نو نن چې کوم دی ډکی بای دی. داسې زمونږ پښتنو معاشره کې بس تاسو ته یوټیوبرانو خیمه هغې چې کوم دی سټرګل کړی، داسې نه چې بس راغلل او بس د شپو وایرل شو، نه، هغې راغلی دي، کار یې کړی دی، اول یې فیسبوک پالیسي سټډي کړې ده، یو څو چینل یې خرابې کړي دي، د هغې نه پس بیا یې نوې چینل یې جوړې کړي دي، بیا رو دې ځای ته رارسېدلي دي. زه که درته خپله خبره وکړم، زه چې وړومبی رالم زه هم همداسې وم، هېڅ سټډي مې نه وه کړې، خو بس یوټیوبران هم کتل او یو شوق مو چې سوشل میډیا ته راشو او په سوشل میډیا باندې وایرل شو. نه م پالیسي سټډي کړې وه، نه په الګوریتم باندې پوهېدو، بس رابلو ویډیو به م جوړول او اپلوډ کوله به م، او بیا هم چې یار په دې ویډیو باندې خو ویوز نه راځي او ډېر محنت په موږ وکړو او هېڅ څه دغه به یې نه راوته. یو چینل هم خراب که، واچ ټایم هم مکمل که، سبسکرایبرز هم مکمل کړل، هغې اپروو نه شو، هغې کې موږ څه وایلیشنز کړي وو، څه نورې ریوز کنټینټس هم پکې استعمال کړي وو، هغه چینل هم خرابې کړې، بیا هم نورې جوړې کړې، هغه هم کولې هغه هم خرابې کړې، بیا پکې سوشل میډیا مارکیټینګ موږ سټارټ کړ، یاره چې سبسکرایبرز په پیسو باندې میلاویږي، واچ ټایم په پیسو باندې میلاویږي، هغه هم پکې وکړل، هغې سره هم چینل یې خرابې کړې، پیسې هم خرابې کړې، چینل هم خرابې کړې، وخت هم خراب کړ. خو دا ده چې هغې نه زده کړه وکړه، د هغې نه موږ پوه شو چې یار موږ به دې ځای کې دغه غلطي کوله. د غلطیانو نه انسان چې کوم دی هغه زده کړو کې، نو موږ خپلې غلطۍ هغه هم کولې هغې نه هم زده کړه وکړه. اوس الحمدلله په دومره به هر څه باندې پوه شو چې اوس هغه غلطۍ موږ نه کېږي. یو پروپر کنټینټ سړی جوړوي نو هغه ته پکار ده چې اول سټډي وکړي دې باره کې، تا سره چې نالج وي د یو شي باره کې ته پای کې بیا نشي خرابېدی. نو که څومره نوجوانان دي هغه د پلیټفارم ته راځي، هغه یوټیوب ته راځي، فیسبوک ته راځي، ټیک ټاک ته راځي، نو اول تاسو دې الګوریتم سټډي کې د هغې نه پس دلته بیا راځئ.